السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، په سوشل میډیا کې به تاسو لیدلی وي چې پرون ورځ په پاکستان کې یو کس، یو منافق بېدینه انسان، ګستاخ رسول رجک شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي کړې ده. په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې بد رد ویلی دي. خو نن د ټولو دنیا مسلمانانو ته هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ګستاخي باندې خواشیني شوي او خفه شوي دي، هغوی ته دغه د مبارکۍ پیغام ورکوو چې همغه ګستاخ رسول نن د یو ځوان لخوا چې نوم یې سعید خان په نامه دی، د هغه ځوان مجاهد لخوا مردار کړل شو او د جهنم کندې ته وغورځول شو. نو ټولو مسلمانانو ته دې مبارک وي او ټولو د دنیا کفارو ته، هغه بېدینه او ګستاخانو ته وایو چې هیڅ څوک د زمونږ د رسول الله او زمونږ د قرآن کریم د بې عزتۍ هڅه نه کوي. قسم په الله، پاکستان، افغانستان دا خو یو اسلامي ملکونه دي، دلته خو بېشمېره مجاهدین او زمریان شته. قسم په الله که په کفري ملکونو کې، حتی په امریکا او په واشنګټن کې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي وکړي، هلته به ورته الله یو داسې زمری را پیدا کوي چې هغه به مرداروي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقام به ور اخلي. هېڅوک د دې کوشش نه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي وکړي. الله د خپل دین ساتنه په هر لحاظ کوي. الله جل جلاله د دې دپاره بېشمېره خلک پیدا کړي دي چې هغه د خپل دین ساتنه ورباندې وکړي. او که په انسان یې ونه کړي، تاریخ کې دا ثابته ده چې الله جل جلاله د خپل دین ساتنه هغه په حیواناتو او په نورو شیانو باندې هم کړي، حتی په منګس باندې د خپل دین ساتنه کړي. نو هیڅ یو کافر د دې هڅه نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي وکړي. او یوه بله خبره چې همدغه د سعید خان تصویر په ټویټر کې پوسټ شوی، یو کس چې هغې تصویر د منظور پښتون او که د ګیلمن د دې تصویر لګولی او ملي بیرغ یې هم په ځان راتاو کړی دی، هغې په خپل په کامنټ کې ورته لیکلی دي، وایي باید داسې نه وی شوي چې دغه یې وژلی وای، باید چې د ده سره خبرې شوي وای او ده ته قناعت ورکړی شوی وای چې ولې دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي کړې ده. ګورئ، ټولو منظور خیلو ته وایو، ټولو دغه تش په خوله نارې وهونکي ته وایو، قسم دی که د اسلام د ازادۍ دغه لار وي چې تاسو په روان یئ، قسم دی که د ازادۍ د اخیستلو دغه لار وي چې تاسو پې روان یئ، تاسو موږ ته د ازادۍ چل مه راښیئ. تاسو مسلمانانو ته دا مه ورښیئ چې موږ د یو کافر نه د اسلام انتقام څنګه واخلو. او په دې طریقه نه اخیستل کېږي لکه تاسو چې تش په خولې نارې وهئ، تش په خولې بغارې او جلوسونه کوئ. کوم کسان چې د کار کسان درکوي، هغه د جولوس په نامه باندې یا په بل نامه باندې کله زندان ته لیږي او کله یې او بعضې وژل کېږي. او کوم چې اصلي د پاکستان خلک درکې دي، هغه یوازې جلوس راباسي او د جنگ مخه نیسي او د ټي ټي پي د مجاهدینو د کامیابۍ مخه هم دوی نیسي. هم دوی لامل دي چې ټي ټي پي او یا هغه ځوانان چې په پښتنو کې د ټي ټي پي ملاتړ کوي هغې ته ورځي، هغه تاسو مخې ته نه پرېږدئ. نو لطفا د دغه نه لاس په سر شئ. دا چیغې او دغه نارې دا د حل لاره نه ده، دا د ازادۍ د اخیستو لاره نه ده، بلکې چا چې د رسول الله ګستاخي وکړه، چا چې د اسلام بې عزتي وکړه، چا چې د یو پښتنې خور ته لاس واچوه، چا چې د یو پښتون وژنه وکړه، د هغوی غچ په نه راواخلی، هغوی ته راجګ شئ او په دې سر باندې یې وولئ، داسې مردار کوئ لکه دغه کس چې مردار کو. د دې ځوان په شان د غیرت وکئ. یو مرګ دی، یو وارې انسان ته راځي، لس وارې انسان نه مړ کېږي چې لس وارې به جلا جلا مړ کېږي، بیا به راژوندی کېږي، بیا به مړ کېږي. یو وارې مړ کېدن دی چې په بې غیرتو مړ کېږي، نو په غیرت مړ شه، په نره باندې مړ شه چې انتقام خو دې اخیستی وي. نو یو ځل بیا ټولو مسلمانانو ته د دغې لویې بریا مبارکي وایو چې دغه ګستاخ رسول نن مردار کړلی شو. السلام علیکم ورحمت الله.